واستعینوا معونت وغواړئ بالصبر په ځان رابندولو سره پر طاعت. هغه دا ده چې مسجد ته راسې تلوار دې نه کېږي، زر زر ساعت ته نه ګورې چې ملا صاحب هلته هم دکان خلاص پرېښی، د وخت دا ده د دغه سره شوی دغه مه کوه کرار کښېنه. که یو 15 دقیقې جمع واوښته اسمان نه ده. نبي علیه الصلاة والسلام ډېر ځایونه پر دغه باندې ترغیب ورکړی دی. یو وخت نبي علیه الصلاة والسلام ته په خپل کور کې یو څه پېښه وه، وځنډېدی، ډېر وځنډېدی، ماخستن ډېر ناوخته شو. خلک دلته ناست وو، هلته خو ښځې به هم راتلې، کوچنیان به هم راتلو، ښځو ته خوب ورغی، کوچنیانو ته خوب ورغی، بیا به یې وټوخی وکئ، بیا به خو اخر حضرت عمر رضی الله عنه غږ ور وکړ چې نام النساء والصبیان، څونه وځنډېدې هلکان و ښځې بیده شو. خیر خو نبي علیه الصلاة والسلام راووتی، ډېر ناوخته راووتی. چې راووتی لمونځ یې ورکړ. بیا وروسته یې دوی ته خبره وکړه د دوی د دغه تسلي دپاره چې ګوره خفه کېږئ مه، ستاسې دغه وخت چې تاسې د لمانځه په انتظار تېر کړی ده دا ډېر قیمتي تمام سوی ده، دا ضایع سوی نه ده. دا یې ورته ویل چې ګوره ټول خلک بیده دي اوس، تاسې د دغه لمانځه په انتظار ناست واست، تر څونه چې تاسې د دې لمانځه په انتظار ناست واست، تاسې په لمانځه کې بلل کېداست الله هغه اجرت درکوي لکه ته چې په لمانځه کې داخل. نو دا چې راشي په مسجد کې کښېني، دغه فیصله له ځانه سره وکړي چې زه نور په مسجد کې داخل شوم، د الله په کور کې ننواتی کښېنستم، که وځنډېدم هېڅ خبره نه ده. نو صبر وکړه د جماعت دپاره یاو. خو اوس بیا دغه غم د زموږ ملا صاحب یې ډېر ځنډېږي، نو صبر وکړه په دا اوږده لمانځه خوشحاله شه، خو د الله سره په مجلس کې د الله سره په مناجات